شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الف لام میم صاد. دا یو کتاب دی چې تا ته نازل کړی شوی دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا پزړه کې دی د دې نسو تنګي نوی. د دې د نازلولو غرض دا دی چې ته د دې په ذریعہ منکرین ويروي او مؤمنانو ته یو نصيحت وي. اے خلکو ستاسو د رب د طرفنا چې ستاسو ته نازل کړي شوی دی پاغه پسې روان شي او د خپل ربنا علاوه د نور سرپرستانو پیروي مکوئ. هو تاسو نصيحت ډېر کم منئ. ډېر کلی دی چې داغه اوسیدونکو مونږ هلاک کړل. پاغوي باندې زمونږ عذاب یا خو ناصافه د شپې په وخت کې راغې او یا پری پرانا ورځ په داسې وخت راغې کله چې هغوی د غرمې په خوب ودوو او هر کله چې زمونږ عذاب پاغوي راغې نو هغوی بغیر د دینه بل څه نه ویل چې واقع مونږ ظالمان وو. نو مونږ به خامخا د هغه خلکو نه تپوس کوو چاته چې مونږ پیغمبران لېږلي دي او د پیغمبرانو نه به هم تپوس کوو چې هغوی د پیغام رسولو کار د کم ځای پورې وکړو او د خپل کار ورته څه جواب میلاو شو. بیا به ورته مونږ په خپل ټول تیر شوی حالات د پوره علم سره پیش کړو. اخر مونږه خو چرته غایب نه وو او وزن وا په دغه ورځ عین حق وی چې د چا تلی درنی وی هغوی به خلاصې مندون کی وی او چې د چا تلی سپکی وی نو هم هغوی به ځانونه په نقصان کې اچون کی خلق وی. ځکه چې هغوی به زمونږ د آیاتونو سره د ظلم سلوک کولو. مونږ تاسو د اختیارات سره پزمکه کې آباد کړي او تاسو د پاره مو په هغه کې د ژوند سامان پیدا کړو. خو تاسو ډېر کم شکر گزار یې. مونږه تاسو پیدایش شروع کړو بیا مو تاسو شکل جوړ کړو بیا مو فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي. په دې حکم سره هغوی ټول سجده وکړه خو ابلیس د سجده کوونکو سره شامل نشو. الله دې ترپوس وکړو چې ته سیس د سجده کولو نه منع کړې. هر کله چې ما ته حکم کړي وو هغه وویل زه داغونه بهتر یم. تاسو د ورنه پیدا کړم او دې دې د خاورینا. الله او فرمایل خدا ته د دې زینخ کته کوشا تا ته حق نه دی حاصل چې دلته د لوی غرور وکړي. اوزا په حقیقت کې ته د هغه خلکو نه یې چې هغه په خپل ذلت غواړي. هغه وویل مال د هغه ورځې پورې مهلت راکړه په کوم ورځ چې با دا خلک ټول دوباره را پاسول کیږي. الله او فرمایل تا ته مهلت دی. هغه وویل خدنو لکه څنګه چې تا زپ گمراهۍ کې اخته کړم زبهم او ستا په نیغلار کې د خلکو ته کینم د مخې او د رستو د خی او د غز هر طرف نه با دوی راګیروم او تبا د دوی نه اکثر خلک شکر گزار بیان مومه. الله او فرمایل او زده دې زینا ذلیلا او رټل شوی یقین ساته چې په دوی کې چاستا پیروي وکړه ستا سره با داغوی ټول نه دوزخ ډکړم. او اے آدمه تو او ستا خزا دوانه په دې جنت کې وسای. هر ځای کې چې سستا سزلغواړي هغه خوري خود دې ونی خواله مور ځای ګنینو په ظالمانو کې بشمار شي. بیا شیطان هغوی دوانو ته وسوسه وکړه چې داغوی د شرم زیونه کم چې د یو بل نه پټ کړی شوی وو چې هغه تخکارا کړی. هغه هوی ته وویل تاسو رب چې تاسو د کمی ونی نه منع کړی یې د دې وجہ د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې تاسو نه چرته فرښتې جوړی نشي یا درته همیشه ژوند نصیب نشي. او هغه ته قسم وخړو چې زستاسو رښتینه خیر خوایم. هغه دوانه رو رو په دوک سره په خپل لارا راوړول. اخر دا چې کله هغه داغه ونی مزه وسکله نو دوانو ته د یو بل د شرم زیونه ښکارا شو او خپل بدنونه د جنت په پانو پټول شروع کړل. بیا ورته خپل رب आवाज وکړو ولی ما تاسو د دې ونینا نوې منع کړی او دامي درته نو ویلی چې شیطان ستاسو ښکارا دشمن دی. دوه ویل اے ربا مونږ په خپل ځان ظلم وکړو اوس کو تا مونږ معاف نکړو او په مونږ دی رحم اونکړو نو یقینا چې مونږ به تباه شو. الله او فرمایل کوم شي تاسو د یو بل دشمنان یې او تاسو د پاره د یوې خاصه مودې پوری پزمکه کې د قرار ځای او د ژوند سامان دی. او فرمایل هم پدې کې با
ژوند تیروي او هم پدې کې بمړی او هم د دې زینبا تاسو راځتل کېږئ. اے د آدم اولادا، مونږ تاسو ته جامې نازلې کړې دي چې تاسو د بدن د شرم ځایونه پټ کړي او تاسو د بدن د حفاظت او د خایس ذریعہ هم وي او بهترین جامه د تقوی جامه ده. دا د الله د نخونه یو نخه ده خایيږي چې خلق د دینه سبق واخلي. اے د آدم اولادا، حسنه چې شیطان مو بیا هغه سي په فتنه کې واچوي لکه څنګه چې هغه ستاسو مور او پلار د جنت نه راځتلی وو او داغوی جامې داغوی نه د دې غرض د پاره استلی وي چې داغوی د شرم زیونه یو بل تخکار شي. هغه او داغه ملګری تاسو ته د داس زینه ګوري چې د هغه زینه تاسو هغه نشي لیدلې. دا شیطانان مونږ د هغه خلکو سرپرستان جوړ کړی دي څوک چې ایمان نه راوړي. دا خلک چې کله د شرم سکار کوي نو وایي چې مونږه خپل پلار نکو په دې طریقه باندې مونتل دي او الله راته د داسې کار کولو حکم کړی دی. دوی ته وایا چې الله د بے حیاي حکم هیڅ کله نه کوي. آیا تاسو د الله پنوم پوری هغه خبرې تړئ چې داغه پاکلا تاسو ته علم نشته چې هغه د الله د طرف نه دی؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایا زما رب خو د راستۍ او د انصاف حکم کړی دی او داغه حکم خو دا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتئ او خاص هم هغه ته आवाज کوي په دا حال کې چې خپل دین مو داغه لپاره خالص کړی وي. لکه څنګه چې هغه تاسو اوس پیدا کړی هم دغه سی تاسو بیا را پیدا کړی شي. یوې ډلې ته خو هغه سیده لار خو دلیدا خو په بل ډله باندې گمراهی صحیح ثابته شوې ده ځکه چې هغه د الله په ځای شیطانان ځان لسر پرستان جوړ کړی دي او دای خیال دی چې مونږ په نه غلار باندې یو. اے د آدم اولادا، د هر عبادت په موقع خپل خایس کوي او خوري سکي او د حد نه ما وړي. الله د حد نه اوریدونکي نفخوي. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایا چا د الله هغه خایس حرام کړو چې هغه الله د خپل بندگانو لپاره راځتلې وو او چا د الله د رزق نه پاک سيزونه منع کړل. ورته وایا چې دا ټول سيزونه د دنیا په ژوند کې هم د مؤمنانو لپاره دي او د قیامت په ورځ خو به خالص هم داغوی لپاره وي. دا رنګي مونږه خپلې خبري صفا صفا بیانوو د هغه خلکو لپاره چې هغه علم لري. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایا چې زما رب کم سيزونه حرام کړی دي هغه خو دادي د بے شرمۍ کار، کوخکاروي او کوپټ او ګناه او د حق خلاف زیاته او دا چې تاسو د الله سره داسې څوک شریک کړئ چې داغه د پاره هغه هیڅ سند نه دی نازل کړي او دا چې د الله پنوم داسې خبره وایي چې داغه پاکلا تاسو ته علم نوي چې هغه الله ویلی دا. د هر قوم د مهلت یو موده مقرره ده، نو هر کله چې د یو قوم موده پوره شي نو بیا یو ساعت هم مخکې رستو کیږي نه. او الله د پیدایش په شروع کې دا خبره صفا ویلی وا چې اے د آدم اولادا، یاد ساتئ چې تاسو ته هم تاسو نه داسې رسولان راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي. نو چا چې د نافرمانی نه ځان بچ کړو او د خپل عمل اصلاح وکړه نو داغه د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته. او چا چې زمونږ آیاتونه دروغ وګڼل او داغه په مقابله کې سرکشي وکړه نو هغوی به دوزخیان وي او هلته به همیشه اوسيږي. اخر د هغه سړی نه به زیات ظالم بل څوک وي چې بالکل دروغ خبري په الله پورې وتړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي. داسې خلکو ته به د خپل تقدیر د لیک مطابق خپل حصہ برابر رسی. د هغه وخت پورې چې کله زمونږ را لېږلي شوي فرښتې داغوی د روحونو اغستلو د پاره راشي، په دغه وخت کې به فرښتې داغوی نه تپوس وکړي چې اوخه اوس کمزې دي تاسو معبودان چې تاسو به د الله په ځای هغوی ته आवाज کولو. هغوی به وایي چې ټول زمونږ نه ورک شو او هغوی به په خپل تخپل ځان خلاف گواهی وکړي چې واقعي مونږ د حق نه منکر وو. الله به فرمایي زئی تاسو هم هغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته تاسو نو مخ کې د پیریانو او د انسانانو تیری شوی ډلې تللی دي.
هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو د ځان نه به په مخکینی ډلې باندې لعنت وایي تر دې پوري چې کله ټول هلته ورجمع شي نو هر رستنې ډله به د مخکینی ډلې په حق کې وایي چې اے ربا دا هغه خلک وو چې مونږه گمراه کړو نو دوی له د ور دوچند عذاب ورکړه په جواب کې به ورته الله فرمایي د هر ډلې د پاره دوچند عذاب دی او تاسو په هیګی نه او مخکینی ډله به رستنې ډلې توایي چې کومونګه د الزام قابل وو نو تاسو ته په مونږ باندې څه فضیلت حاصل وو اوس د خپل عمل په نتیجه کې د عذاب مزه وسکئ یقین لرئ کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي او داغه په مقابله کې سرکشي کړی دا نو داغوی د پاره به د اسمان دروازې هرگز بیرته نکړي شي داغوی جنت تتلل دومره ناممکن دي لکه څومره چې دستنی پسوري کې د اوخ تیرې دل ناممکن دي مجرمانو ته زمونږ د طرف نه هم داسې بدله ملاويږي داغوی د پاره خوبا د دوزخ وړېدل فرش او د دوزخ صادر وي دا د هغه بدلا چې مونږه ظالمانو لور کوو او د دې برخلاف چې چا زمونږه آیاتونه منل دي او ښه کارونه کړی دي او په دې باره کې مونږه هر یو دغه د خپل طاقت ذمہوار ګرځو هغوی جنتیان دي هلته به هغوی همیشه وسی د هغوی په ځلونو کې چې د یو بل خلاف سکینه او خړوالی وي هغه به مونږ لري کړو داغوی لاندې با نهرونه بهيږي او هغوی بوای چې سنا خاص هم الله لردا چې مونږ ته دا لار اخودلا مونږ خپل لار نشو مندلې کو الله مونږ ته لار نه خودلې زمونږ د رب رسولانو واقعي مونږ ته حق را وړي وو په دغه وخت کې به یو आवाज وشي چې دا جنت چې تاسو وارثان جوړ شوی یې تاسو ته د هغه عملونو په بدله کې میلاو شوی دی کم چې تاسو کول بیا به د جنت خلق دوزخ والو ته आवाज وکړي مونږه هغه ټولي وعده ټیک بیا مونډلې کمی چې زمونږ رب زمونږ سره کړی وي آیا تاسو هم هغه وعده ټیک مونډلې کمی چې تاسو رب تاسو سره کړی وي هغه به جواب ورکړي آو بیا به یو आवाज کوونکې د دوی په مینس کې आवाज وکړي چې د الله لعنت دی په هغه ظالمانو باندې چې د الله د لارې نه خلق منکول او داغه کګولې غفتل او د آخرت نه منکر وو د دې دوانو ډلو په مینس کې با یو پردوي چې داغه په اوچت زینو یعنی آرا باندې با ځینې نور خلق وي دوی با هر یو داغوی دا نخونه پیژني او جنت والو تبا आवाज کوي چې سلامتیا دی په تاسو باندې دا خلق جنت ته خو داخل نشو لیکن داغه تمدار بوي او هر کله چې داغوی سترګي د دوزخ والو ته وګرځي نو وای با چې اے ربا مونږ د دې ظالمانو خلکو سره مشامل وا بیا بدا د عارف خلق د دوزخ یو سو غټان خلق داغوی د نخونه او پیژني او ورته आवाज وکړي چې اوملیدل نن نستاسو ډلی پری ستاسو پکار راغله او نه هغه سازو سامان چې تاسو لوی غنلو او ولی دا جنتیان هغه خلق ندي چې د دوی په حق لبا تاسو قسمونه خړل چې دوی لبا الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورکوي نن صرف هغه ته ویل شو چې داخل شي جنت ته ستاسو د پاره نه يرشته او نه غم او د دوزخ خلق با د جنت خلقو ته आवाजونه کوي چې سلګي شان او بو پمون باندې راواچوي یا چې کم رزق الله تاسو لا درکړې دي داغه نه سره غورځوي هغه به ورله جواب ورکړي چې الله دا دوانه سيزونه په هغه حق منکر خلکو باندې حرام کړی دي چې هغه د خپل دین نه لوبه ټوکه جوړه کړی و او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولي وو الله فرمایي چې نن با مونږ هم دوی دغه شان هیر کو لکه څنګه چې دوی د دې ورځې ملاقات هیر کړي وو او زموږ د آیاتونو نه انکار کړي وو مونږ دې خلکو ته داسې کتاب راوړی دی چې هغه مونږ د علم په بنیاد باندې خپ تفصیل سره بیان کړي دی او د مؤمنانو د پاره لار خودونکې او رحمت دی آیا دا خلک اوس د دین سیوا د بلی خبري انتظار کوي چې هغه انجام وویني د کم انجام چې دا کتاب خبر ورکوي په کوم ورځ چې هغه انجام مخ ته راشي نو کوم خلکو چې دا د اول نه هیر کړي وو هغه به وایي چې واقعي
زمونږ د رب رسولان د حق سره راغلي وو. نو آیا اوس به مونږ ته څوک سفارشیان میلاو شي چې زمونږ په حق کې سفارش وکړي؟ یا دې مونږه دوباره واپس ولېږلی شو د پاره د دې چې مخکې مو څه کول اوس د هغې په ځای په بله طریقه کار وکړو. دوی خپل ځان په نقصان کې واچوو او هغه ټول دروغ چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو نن د دوی نه ورک شو. په حقیقت کې ستاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا د خپل بادشاہي په تخت باندې کېناستو چې شپه په ورځ باندې خوروي او بیا په شپه پسې ورځ په منډه راځي چې هغه نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل. ټول داغو دا فرمان تابع دي. خبردار شئ چې ټول پیدا وخت هم د هغه دی او حکم هم فقط د هغه چلیږي. ډېر برکت والده الله د ټولو جهانونو مالک او پروردگار دی. خپل رب ته आवाज کوي ډېر پاجزۍ سره او پټ پټ، یقینا چې هغه د حد نه اوریدونکو خلق نه خوښوي. پزمکه کې فساد مرا پورته کوي هر کله چې د دې اصلاح شوي ده، او خاص هم الله ته आवाज کوي د یری او د تمی سره. دا یقیني ده چې د الله رحمت نیکانو خلقو ته نږدې دی، او هغه خاص هم الله دی چې هواګانی د خپل رحمت نه مخکې د خوشخبری سره را لېږي. بیا چې کله دغه هواګانی دوبونه ډکی وریځي او چتکړي نو هغه یوې مړې ځمکې ته بوزي او هلته باران اوروي او دغه مړې ځمکې نه قسمه قسم میوه راوباسي. ګورئ دغه شان مونږه مړی د مرګ د حالت نه راوباسو. خای چې تاسو د دینه سبق واخلئ. کم ځمکه چې خوي هغه د خپل رب په حکم سره خشن کې زرغونوي، او کم ځمکه چې خرابوي هغه د ناقص پیداوار نه علاوه بل هیڅ نه زرغونوي. دغه شان مونږه نخي بار بار پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې هغه شکر استونکي دي. مونږه نوح علیہ السلام د هغه خپل قوم ته ولېګو. هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی کوئ، داغه بغیر ستاسو بل خدای نشته. زستاسو په حق کې د یوې هیبتناکې ورځې د عذاب نه یریږم. داغه د قوم سردارانو جواب ورکړو مونږ ته خدا ښکاری چې ته په ښکارا گمراهۍ کې مبتلا یې. نوح علیہ السلام وویل اے د قوم رونو زه په هیڅ گمراهۍ کې اخته نه یم، بلکې زه د رب العالمین رسول یم. تاسو ته د خپل رب پیغامونه در رسوم، ستاسو خېګړه لټوم او ماته د الله د طرف نه هغه څه معلوم دي چې هغه تاسو ته معلوم نه دي. آیا تاسو په دې خبره حیرانېږئ چې تاسو ته هم ستاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعہ ستاسو د رب د طرف نه یا دهانی راغله چې تاسو خبردار کړي او تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او په تاسو باندې رحم وکړي شي؟ خو هغه دروغ وګڼو. اخر دا چې مونږه هغه او دغه ملګری په یو کشته کې بچ کړل او هغه خلک مو غرق کړل چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلي وو. یقینا چې هغه وړاندې خلک وو. او عادیانو ته مونږه د هغه رور هود علی السلام ولېګو. هغه وویل ای زما د قوم رونو د الله بندگی کوئ، داغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته. نو آیا تاسو به د غلطی لارې نه پرهیز نه کوئ؟ داغه د قوم هغه سردارانو چې د خبره به نه منله هغه ته په جواب کې وویل مونږ وینو چې ته په بیوقفتیا کې مبتلا یې او زمونږه دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. هغه وویل ای زما د قوم رونو زه په بیوقفتیا کې مبتلا نه یم، بلکې زه د رب العالمین رسول یم. تاسو ته د خپل رب پیغامونه در رسوم او زه تاسو اعتباري خیر خوایم. آیا تاسو ته په دې خبره تعجب راغی چې تاسو ته هم تاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعہ د خپل رب د طرف نه یا دهانی راغلا د پاره د دې چې هغه تاسو خبردار کړي؟ دا مهر وای چې تاسو رب د نوح علی السلام د قوم نه رستو تاسو داغوی په ځای کې نه ولای او تاسو یې خطا قطور کړئ. پس د الله د قدرت نه یاد لرئ. امید دی چې تاسو به خلاصې بیا مومئ. هغوی جواب ورکړو ښه ته مونږ ته د دې د پاره راغلي چې مونږه یوازې د الله عبادت وکړو او زمونږه پلار نکونه چې عبادت کولو هغه معبودان پرېږدو. خدنو راوله هغه عذاب چې تو پرې مونږه یروي کچری ته رښتینی یې. هغه وویل
ستاسو د رب لعنت پتاسو وشو او دغه غضب در باندې راغی آیا تاسو زما سره په هغه نومونو باندې جنگ کوئ چې تاسو او تاسو پلار نکونو کې خفدلی دي او چې داغه د پاره الله هیڅ سند نه نازل کړي خدنو تاسو هم انتظار کوئ او زه هم تاسو سره انتظار کوم اخر دا چې مونږه په خپل مهرباني سره هود علی السلام او داغه ملګری بچ کړل او داغه خلکو جرړې مو پرې کړې چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلی وو او ایمان راوړونکي نه وو او سمودیانو ته مونږه داغوی رور سوهله اولېګو هغه وویل اے زما د قوم رونو د الله بندگی کوئ داغنه بغیر بل خدای تاسو نشته تاسو د رب ښکار دلیل راغله دی دا د الله اوخه تاسو د پاره یو نه خدا تا پرېګ دی چې د الله پسمکه کې سریږي دته په خرابه اراده سره لاس مور وړي ګنینو یو دردناک عذاب در باندې راشي یاد کړئ هغه وخت کله چې الله د عاد قوم نه رستو تاسو داغوی په ځای کې نه ولای او تاسو ته پزمکه کې دا مرتبه درکړه چې نن تاسو داغه زمکه په هوارو میدانونو کې اوچت محلونه جوړوي او داغه غرونه د کورونو په شکل کې راکنه نو داغه د قدرت د نخونه مبه پروا کېږي او پزمکه کې فساد مپورته کوي داغه د قوم هغه سردارانو چې ځانونه لوی ګڼلی وو هغه کمزور خلکو ته چې ایمان راوړې وو اویل آیا تاسو ته واقع دا معلومه ده چې صالح علیہ السلام د خپل رب پیغمبر دی هغه جواب ورکړو بشکا چې د کوم پیغام سره هغه را لېګل شوی دی هغه مونږ منو هغه د لوی داوا کوونکو خلکو اویل کم څه چې تاسو منلې دي مونږه داغه نه انکاریان یو بیا هغه او خمړکړه او خپ سرکشي سره د خپل رب د حکم خلاف ورزي وکړه او صالح علیہ السلام ته اویل چې راول هغه عذاب چې تتري مونږه يروي کته واقع د پیغمبرانو نه یې اخر دا چې هغه یو يرون کی آفت راګیر کړل او هغه په خپل کورونو کې پړمخې پاتې شو او صالح علیہ السلام داوی د کلینه اوتلو او دای ویل چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته در ورسو او ما تاسو ډیر خیر ولټوو خو زه سوکړم چې تاسو خپل خیر لټون کی نخو خوي او لوط علیہ السلام مونږه د پیغمبر په حیثیت ولېګو نو یاد کړئ کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو داسې بے حیا شوی چې د بے حیاي او د شرم هغه کار کوي چې تاسو نو مخ کې په دنیا کې چا نه دی کړي تاسو خزي پرې دی او د نارینو سره خپل خواهش پوره کوي حقیقت دا دی چې تاسو بالکل د حد نه اوریدونکو خلک یې خداغه د قوم جواب بغیر د دینا بل سنو چې او با سیدا خلق د خپل کلونه دوی ډیر پاکان جوړیږي اخر دا چې مونږه لوط علی السلام او داغه کور والا بغیر داغه د خزینه چې پرستو پاتې کېدونکو کیوا بچکل او په هغه قوم باندې مو باران ورو بیا وګوره چې داغه مجرمانو څه انجام شو او مدین والو ته مونږه داغه رور شعیب ولېګو هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی کوي داغه بغیر بل خدای ستاسو نشته تاسو د رب د طرف نه صفا لار خودنه شوی دا نو پیمانه او تول پورا کوي خلکو لا داغوی پسیزونو کی تاوان مور کوي او پزمکه کې فساد مکوي هر کله چې د دې اصلاح شوی دا هم پدې کې ستاسو خیر دی کو تاسو واقعي مؤمنان یې او د ژوند په هر لار کې د ډاکوانو پشان مکه نه چې خلک یې رول او مؤمنان د الله د لارې نه منکول شروع کړي او د نیغې لارې په کګولو پسې ولګي یاد کړئ هغه زمانہ کله چې تاسو لګوي بیا الله تاسو ډیر کړي او سترګې وغړوي او وګورئ چې په دنیا کې د فساد کوونکو خلکو سو انجام شوه دي شریعت تاسو کې یو ډله په هغه تعلیم باندې چې په هغه سره زرا لګل شوی يم ایمان راوړي او بل ډله ایمان را نوړي نو تر هغه پوری صبر کوي چې الله زموږ په مینس کې فیصله وکړي او هغه د ټولو نه فیصله کوونکی دی داغه د قوم سردارانو چې د خپل لوی په غرور کې مبتلا وو هغه ته وویل چې اے شعیبا مونږ به تا او هغه خلک چې تاسو سره ایمان راوړی دي د خپل کلی نه وباسو او یا با تاسو زموږ ملت ته واپس راځئ شعیب جواب ورکړو آیا
په زور به مونږه راولای اگر کومونګه راضی نه یو مونږ به په الله باندې دروغ وینکې شو کومونګه ستاسو ملت ته واپس راغلو هر کله چې مونږ له الله د دین خلاصې را کړې دي زمونږ د پاره دې ته واپس کېدل خو اوس اډو ممکن ندي بغیر د دینا چې زمونږ رب الله داسې وغواړي زمونږ د رب علم په هر سیز باندې خور دی هم په هغه باندې مونږه اعتماد وکړو اے ربا زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې ټیک ټیک فیصله وکړه او ته ښه فیصله کوونکې داغه د قوم سردارانو چې داغه د خبرو منلو نه انکار کړي وو په خپل کې وویل کو تاسو په شوې پسې لاړې نو برباد بشئ خو او شو داسي چې یو يرون کې آفت هغوی راګیر کړل او هغوی په خپل کورونو کې پړمخې پاتې شو کوم خلکو چې شعیب علی السلام دروغجنو غنو هغوی داسې ورک شو لکه چې هغوی په هغه کورونو کې هډو اوسېدلی نه وو چا چې شعیب علی السلام دروغجنو غنو په آخر کې هم هغوی برباد شو او شعیب علی السلام د هغوی د کلونه اوتو او دای ورته وویل چې ای زما د قوم رونو ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته در ورسول او تاسو د خیرخواهی حق می ادا کړو اوس زه په هغه قوم باندې څنګه افسوس وکړم چې هغوی د حق قبلولو نه انکار کوي داسې هیڅ نه ده شوی چې مونږه یو کلی ته نبی لېږلی وي او داغه کلی په خلکو مو اول تنگسیا او سختی نوی راوستي د دې غرض د پاره چې شاید هغوی عاجزي اختیار کړي بیا مونږ د هغوی بدحالي په خوشاله بدل کړه تر دې پوري چې هغوی ښه ترقی وکړه او دا خبرې شروع کړې چې زمون په مشرانو باندې هم خې او خرابې ورځې راغلي دي نو اخر دا چې مونږ هغوی ناڅاپه راونیول او هغوی د ځان خبر هم نشو کچری د کلو خلکو ایمان راوړې وي او د تقوا په لار تلې وي نو مونږ به په هغوی باندې د اسمان او د ځمکې د برکتونو دروازې پرانستې وي خو هغوی دروغ وګڼلو نو مونږ هغوی د خپل بد عمل په حساب کې راونیول سچ هغوی راغونډول نو آیا اوس غني د کلو د خلکو دا تسلی راغلی ده چې زمونږه عذاب با په دوی ناڅاپه د شپې ناراضي کله چې دوی اود پراتوي یا غني دا تسلی د دوی راغلی ده چې زمونږه عذاب با په دوی ناڅاپه د ورځې ناراضي کله چې دوی په لوبو کې مشغول وي آیا دا خلق د الله د پټ تدبیر نه بیغم دي حالکه د الله د پټ تدبیر نه هغه قوم بیغم وي چې هغه تباہ کیدونکي وي کم خلق چې د تیر شو خلقونه رستو د ځمکې وارثان کیږي نو آیا هغه ته د خبرې هیڅ سبق ورنکړو چې کچري مونږه وغواړو نو هغه په د خپل ګناهونو باندې رانیولې شو خو هغه د عبرتناکو خبرونه بے پرواهي کوي او مونږه دا غوي په ځلونو باندې مهر لګاو بیا هغه هیڅ نه اوري دا قومونه چې دا قصې مونږه تا ته اورو ستا په وړاندې د مثال په تور موجود دي دا غوي رسولانو هغه ته صفا صفا نخي راوړلې خو هغه چې یو ځلی یو سیسته دروغ ویلو بیا داغه منون کې نو ګورئ دغه شان مونږه د حق نه د انکاریانو خلکو په ځلونو باندې مهر لګاو مونږه په هغه کې په اکثر خلکو کې د واده وفا اونلی دلا بلکې دامو الدل چې اکثر خلک فاسقان دي بیا دغه قومونو نه رستو چې بر ذکر کړي شوی دي مونږه موسی علی السلام د خپل نخو سره فرعون او داغدا قوم سردارانو ته ولېګو خو هغوی هم زمونږه د نخو سره ظلم وکړو نو وګوره چې دغه مفسدانو څه انجام شو موسی علی السلام اویل اے فرعون زدا کائنات د مالک د طرف نه را لېګلې شوی يم زما شان داده چې د الله په نوم د حق نه بغیر بل هیڅ خبره اونوایم ما تاسو ته تاسو درب د طرف نه د ماموریت صفا دلیل راوړې دي نو ته بنی اسرائیل زما سره اولېګا فرعون ویل که تاسو نه خراوړی وي او په خپل داوا کې رښتینی یې نو هغه اوخیا موسی علی السلام خپل همسا وګرځولا او یو دم بیا هغه ژوندۍ اژدها وا هغه خپل لاس د خپل جیب نه راوستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې زلیدو چې دای اولیدل نو د فرعون د قوم سردارانو په خپلو کې وویل یقینا دا سړی ډیر ماهر جادوګر دی دی غواړي چې تاسو د خپل ځمکې نه وباسي نو اوس وایي چې څوک لو
بیا هغوی ټولو فرعون ته دا مشوره ورکړه چې د او د رور په انتظار کې وساته او ټولو خارونو ته نوکران الیګا چې هر پوهه جادوګر تا ته راولي. جادوګران فرعون ته راغلل. هغوی وویل کومګه غالب شو نو مونږ ته خو به د دې بدله ضرور ملاويږي کنه. فرعون ورته په جواب کې وویل او تاسو به د دربار نزدېکیان خلک یې. بیا هغوی موسی علی السلام ته وویل تو غرزوي کومګه غرزو. موسی علی السلام جواب ورکړو تاسو یې غرزوي. هغوی چې خپل جادو غرزو نو د خلکو پسترګوي جادو وکړو او په هغوی یره راوستله او ډیر زبردست جادوی پیش کړو. مونږه موسی علی السلام ته اشاره وکړه چې وګرځو خپل همسا. د غرزولو سره په هغه ساعت دا غوی د دروغ جادو تیرول شروع کړل. په دې طریقه چې کم حق وو هغه حق ثابت شو او چې څو هغه جوړ کړی وو هغه باطل پاتې شو. فرعون او داغه ملګری په میدان کې لاندې یعنی مغلوب شو او د فتح حاصلولو په ځای الټا ذلیل شو او د جادوګرانو حال دا شو لکه چې سیس د دننه هغه په سجده را پرستل. هغه وویل مونږه اومنو رب العالمین، هغه رب چې موسی علی السلام او هارون علی السلام منی. فرعون وویل آیا تاسو زما د اجازت نه مخکې په دې باندې ایمان راوړو؟ یقینا دا یو پټ سازش وو چې تاسو په دې شاهي خار کې په دې غرض کړي وو چې د دې وطن خلک د اقتدار نه بے دخل کړي. خدنو د دې نتیجه بدرتا او زر معلوم شي. دو بستاسو لاس او خپې د بدل طرف نه پرې کړم او داغه نه رستبا تاسو ټول په سولې وخېجوم. هغوی ورله جواب ورکړو په هر حال کې مونږ خپل رب ته روان یو. ته چې په کومه خبره زمونږ نه بدلا غستل غواړې هغه د دینه بغیر بل هیڅ نه ده چې زمونږ د رب نخي کله زمونږ مخې ته راغله نو مونږه په هغه ایمان راوړو. اے ربا په مونږه صبر راوړوا او مونږه د دنیا نه په داسې حال کې واخلا چې مونږ ستا فرما بردار یو. فرعون ته د خپل قوم سردارانو وویل آیا تو به موسی او دغه قوم هم داسې پرېږدې چې په ملک فساد خور کړي او هغه ستا او ستا د معبودانو بندگی پرېږدي؟ فرعون جواب ورکړو زب داغوی زامن وجنم او خزی به ژوندۍ پرېږدم. په هغوی باندې زموږ مضبوط اقتدار دی. موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل د الله نه مدد غواړئ او صبر کوئ. زمکه د الله ده. په خپل بندگانو کې چې چاله ورکول غواړي هغه داغه وارث جوړوي او اخري کامیابی د هغه چا ده چې د الله نه په یره کار کوي. داغه د قوم خلکو وویل ستاد راتلونو مخکې هم مونږ ته تکلیف را رسول کېدو او اوس ستاد راتلونو رستو هم مونږ ته تکلیف را رسول کېږي. هغه جواب ورکړو نږدې دی هغه وخت چې تاسو رب تاسو دشمن هلاک کړي او تاسو پزمکه کې خلیفګان کړي او بیا ګورئ چې تاسو څنګه عملونه کوئ. مونږ د فرعون خلق د ډیرو کلونو پوري د قحط او د پیداوار په کمی کې راونیول د پاره د دې چې هغوی لا هوش راشي او ځان سم کړي. خدا غوی دا حال وو چې کله به خزمانه راغله نو ویل به چې مونږ هم د دې مستحق یو او کله چې به خراب زمانه راغله نو موسی علی السلام او داغه ملګری به د ځان د پاره سپیره غنل او حال دا دی چې په حقیقت کې داغه سپیرواله خو د الله سره وو لیکن په هغه کې اکثر خلک بے علم وو. هغه موسی علی السلام ته وویل چې کته په مونږ باندې د جادو چلولو د پاره هر څومره نخي راوړې خو مونږه ستا خبره منون کې نه یو. اخر دا چې مونږ په هغه باندې طوفان ولېګو ملخان مو په ورپرې خودل ګونی مو پکې خوار کړل چیندخانو پکې ډیر کړل او ویني مو په راو ورولې. دا ټولي نخیمو جدا جدا او خودلې خو هغه په سرکشي کې لاړل او هغه غټ مجرمان خلق وو. کله چې با په هغه باندې مصیبت راغې نو ویل به چې اے موسی علی السلام تا ته چې د خپل رب د طرف نه کم شان حاصل دی داغه په بنیاد باندې زمون په حق کې دعا وکړه. کو په دې ځل تا زمون نه دا مصیبت لری کړو نو مونږ با ستا خبر اومنو او بنی اسرائیل بستا سره اولیګو. خو چې کله به مونږه دا غوی نه خپل عذاب د سو وخت پوری لری کړو چې هغه وخت به هغه په هر حال کې رسیدونکي وو نو په هغه ساعت به هغه د خپل وعده نه واوړېدل.
پس داغه تری مونږه بدله واغستلا او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغوی زمونږ نخي دروغ ګڼلې وې او داغه نه بے پروا شوي وو او داغوی په ځای مونږه هغه خلک چې کمزوري ګڼل شوي وو داغه زمکه د مشرق او د مغرب وارثان کړل کوم چې مونږه د برکتونو نه ډکه کړی و د غشان د بنی اسرائیلو په حق کې ستاد رب د خیر وعده پوره شوه ځکه چې هغه د صبر نه کار غستلې وو او د فرعون او داغه د قوم هغه ټول هرڅ چې جوړول به او پورته به خېجول مونږه برباد کړل بنی اسرائیل مو د سمندر نه پورستل بیا هغه روان شو او پلار کې په یو داس قوم ورغلل چې د خپل یو څو بوتانو سره مضبوطه مینه جوړه شوی و هغه اویل اے موسی علیہ السلام زمونږ د پاره هم یو داسې معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دې خلکو معبودان دي موسی علیہ السلام اویل تاسو ډېری د ناپوهتیا خبرې کوئ دا خلک چې په کومه طریقه روان دي هغه خو بربادیدون کیدا او کم عمل چې دوی کوي هغه سراسر باطل دی بیا موسی علیہ السلام اویل آیا زستاسو د پاره د الله نه سیوا بل معبود ګورم حالکه هغه هم الله دی چې تاسو لای د ټول دنیا په قومونو باندې فضیلت درکړي دی او الله فرمایي هغه وخت را یاد کړئ کله چې مونږ د فرعون والونه تاسو له نجات درکړو په دا حال کې چې تاسو به په سخت عذاب کې ساتلای تاسو ځامن به قتلول او تاسو خزي به ژوندۍ پرې خودلې او په دې کې تاسو درب د طرف نه تاسو لوی ازمیخت وو مونږه موسی علی السلام د 13 ورځې شپو د پاره کوه سینا ترا وختلو او رستمو ورپسې لس ورځې نوري زیات کړلې د غشان داغه د رب مقرره موده پوره سلويخ ورځې شوا موسی علی السلام چتلو نو خپل رور هارون ته وویل چې ته زمانہ پس زما په قوم باندې خلیفہ شوي او ټیک کار کوا او د فساد پیدا کونکو په طریقه باندې مزه او کله چې موسی علی السلام زمون په مقرره نیټه راغې او خپل رب ورسره خبرې وکړې نو هغه آرزو وکړه چې اے ربا مال د لیدلو طاقت راکړه چې زتا وینم الله فرمایل تما نشلی دله هو لګ دې مخامخ غر ته وګوره کو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو نو تو بیا مال دلې شي خو چې کله د هغه رب په غر باندې جلوه کار کړه نو هغه زری زری کړو او موسی علی السلام بهوش را پریوتو چې کله په هوش کې راغې نو وی ویل پاک دې ستا ذات زتا ته توبه وباسم او د ټولو نه اول ایمان راوړونکو زیم الله او فرمایل اے موسی ما تعالی په ټولو خلکو باندې ترجیح درکړه او غوړه میکړې چې زما پیغمبري وکړي او زما سره خبرې وکړي نو چې زه تعالی درکړم هغه واخله او شکر وباسه د دین رستو مونږه موسی علی السلام لا د ژوند د هرې سانګي او د هر اړخ په حق لا نصيحت او خواځه هدایت په تختو باندې لیکلې ورکړو او دامو ورته وویل دا هدایت مضبوط اونیسا او خپل قوم ته حکم وکړه چې د دې د بهتر مفهوم پیروي دي کوي ډېر ضربه ز تاسو ته د فاسقانو کور او خیم زبد خپل نخونه د هغه خلکو سترګې واړوم چې هغوی په ناحقه د ځمکې په مخ ځان غټ غني خو کو هغوی هر څنګه نخو ویني خو هیڅ کله به په هغه ایمان را نوړي کني غلاره دا غوي مخ تراشي خو پاغه بنزي او کو کګلاره ورته په نظر راشي نو پاغه بزي دا زکه چې هغوی زمونږ نخي دروغ وګڼلې او داغه نه بے پروايي کوله زمونږ نخي چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت د پېښې نه انکار وکړو نو داغوی ټول عملونه ضایع شول آیا خلق د دینه بغیر سبله بدلا مندشي چې څنګه هغوی کوي هم هغه سی باور سره کیږي د موسی علی السلام نو رستو داغه د قوم خلکو د خپل کالونه د سخی او شکل جوړ کړو چې دا غینه با د غوی د आवाज پشان आवाज راتلو آیا هغوی نکتل چې هغه ورسره نه خبري کوي او نه ورته پس کار کې لار خي خو بیا هم ته هغوی معبود جوړ کړو او هغوی سخت ظالمان وو چې ورته د خپل دوکه کې دوه حال معلوم شو او وی قتل چې په حقیقت کې خمونګه گمراه شویو نو وی ویل چې خپل رب را باندې رحم اونکړو او مونږه معاف نکړو نو مونږه به برباد شو د بل طرف نه موسی علی السلام د غصه او د غم نه ډک خپل قوم ته واپس راغی
دراتلو سره اویل تاسو زمانه رستو ډیر خراب کار وکړو ستاسو دومره صبر اونشو چې د خپل رب حکم ته مو انتظار کړی وي تختای وګرځولې او د خپل رور هارون علی السلام د سر وختي راونیول او راخکل هارون ورته اویل ای زما د مور زویا د خلکو زه دباو کړم او نږدې وا چې وجلې وي تو دشمنانو لا په ما باندې د خندا موقع مور کوا او د دې ظالمانو د ډلې سره ما شامل وا پس دا غینا موسی علی السلام اویل ای ربا ما او زما رور معاف کړه او مون په خپل رحمت کې داخل کړه ته د ټولو نه زیات رحم کوونکې جواب ورته وشو کوم خلکو چې د سخینه معبود جوړ کړي دي هغوی به ضرور د خپل رب په غضب کې ګیریږي او د دنیا په ژوند کې به ذلیل وي دروغ جوړونکو خلکو لا مونږ هم داسې سزا ورکو او کم خلک چې بد عمل وکړي او بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو یقینا د دې توبه او ایمان نرستو ستا رب معاف کونکي او رحم کونکي دی بیا چې کله د موسی علی السلام غصه سړه شوه نو هغه تختې راوچتې کړلې چې په عبارت کې هدایت او رحمت وو دا خلکو د پاره چې هغه د خپل رب نه یریږي او هغه د خپل قوم نه او یا تنسړي د دې د پاره خوښ کړل چې هغه داغه سره زمون مقرر شوی وخت لراشي هر کله چې داخلك یوې سختي زلزلې راونیول نو موسی علی السلام عرض وکړو ای زما ربا چې ستا خوا نو مخکې دی دوی او زه هلاک کول شو آیا ته به مونږ ټول په هغه ګناه کې هلاک کوي چې هغه په مونږ کې یو څو بیوقوفانو کړی و دا خو ستا یو ازمیخت وو د دې په ذریعہ چې ته سو غواړې هغه په گمراهۍ کې اخته کوي او چې چاته غواړې نو هدایت ورته کوي زمونږ سرپرست خو هم ته نو بس مونږه معاف کړه او په مونږ باندې رحم وکړه ته د ټولو نه زیات معاف کوونکی او زمونږ د پاره د دې دنیا خېګړه هم اولیکا او د آخرت هم مونږ ستا طرف ته رجوع کړه جواب شو سزا خو چې زه چاله غواړم هغه لور کوم خو زما رحمت په هر سیز باندې خور دی او دا بزو دا خلکو په حق کې لیکم څوک چې د نافرمانی نه ځان ساتي زکات ورکوي او زما په آیتونو باندې ایمان راوړي بس نن دا رحمت دا خلکو حصہ ده چې په دې پیغمبر امي نبی صلی الله علیه وسلم پسې روان شي چې ذکر یې هغه ته په خپل تورات او انجیل کې ملاويږي هغه ته د نیکۍ حکم کوي د بدۍ نه منع کوي دا غوي د پاره پاک سيزونه حلالوي او ناپاک سيزونه حراموي او دا غوي نه هغه جرمونه لري کوي کم چې دا غوي د پاسه انبار کړی شوی وو او هغه بندونه پرانځي په کم کې چې هغه مضبوط تړلې شوی وو نو کم خلک چې په هغه باندې ایمان راوړي او داغه حمایت او امداد وکړي او په هغه رڼا پسې روان شي کوم چې داغه سره نازل کړي شوی دا نو هم دغه نجات مندونکي خلک دي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے انسانانو زه تاسو ټول ته داغه الله د طرف نه را لېږل شوی پیغمبر يم چې هغه د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی داغه نه بغیر بل خدای نشته هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ راولي نو بس ایمان راوړې په الله باندې او داغه پر علیګل شوی امي نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې الله او داغه حکمونه مني او په هغه پسې روان شي امید دې چې نه غلاره به بیا مومي د موسی علی السلام په قوم کې یو ډله داسې هم و چې د حق مطابق به هدایت کولو او هم د حق مطابق به انصاف کولو او مونږ دا قوم په 1200 خاندانو کې تقسیم کړي وو او د مستقلو ډلو شکل مو ور کړي وو او هر کله چې د موسی علی السلام نه خپل قوم او بو غختله نو مونږ ورته اشاره وکړه چې فلانه ګټ په خپل همسا وها نو په هغه ساعت داغه ګټنا 12 چنه راوتلې او هر ډلې د خپل او بو ډلو ځای مقرر کړو مونږ په هغه باندې د وریځي سورې وکړو او منو سلوامو پری نازل کړه خوري هغه پاک سيزونه کم چې مونږ تاسو له درکړې دي خود دې نورستو چې هغه سو وکړل نو په مونږ ظلم اونکړو بلکې په خپل ځان باندې ظلم کولو یاد کړه هغه وخت کله چې هغه ته ویلې شوی وو چې دې کلی ته لاړ شي او هلته اوسېږي او داغه د پیداوار نه د خپل رضا مطابق روزي حاصلوي
او پتلو کې حتتن وای او د خار په دروازه کې د سجدې په حالت کې ورننوځي مونږ بس تاسو خطاګانې معاف کړو او په نیکانو خلقو با نور فضل وکړو خو کم خلق چې په هغه کې ظالمان وو هغه ته چې کم خبره ویل شوی و هغه بدل کړه او نتیجه یې دا شو چې مونږه داغوی د ظلم په بدله کې په هغه باندې د اسمان نه عذاب راولېګو او د دوی نه د هغه کلی د حال تپوس هم وکړه چې د سمندر په غاړه آباد وو دوی ته هغه واقعه ور یاد کړه چې د دغه ځای خلکو با د خالی په ورځ د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله او دا چې میان به هم د خالی په ورځ داغوی مخته د اوبو سر لراتل او د خالی د ورځ نه علاوه په نورو ورځو کې با نه راتلل دا ځکه داسې کېدل چې مونږ هغوی د نافرمانی کولو په وجه په ازمیخت کې اچول او دوی ته دا هم ور یاد کړه چې هر کله په هغوی کې یوې ډلې بلې ډلې ته وویل چې تاسو داسې خلکو ته ولی نصیحت کوئ چې هغوی خدای هلاکوي یا ورله سخت سزا ورکوي نو هغوی ورله دا جواب ورکړي وو چې مونږه دا ټول هرڅه ستاسو رب ته د خپل عذر پیش کولو د پاره کوو او په دې امید کوو چې شاید دا خلک داغه د نافرمانه نه ځان وساتي اخر دا چې کله هغوی هغه حکمونه بالکل هیر کړل کم چې هغوی ته وریاد کړی شوی وو نو چاچی د بداین خلق منع کول مونږه هغوی بچ کړل او باقی چې کم ظالمان وو هغوی ټول مو د نافرمانی کولو په وجه په سخت عذاب کې راونیول بیا چې کله هغوی خپه سرکشي سره هغه کارونه شروع کړل د کوم کارونو نه چې هغوی منع کړی شوی وو نو مونږ ورته وویل چې شادوغان شي ذلیل او خوار او یاد کړه هغه وخت کله چې ستارب اعلان وکړو چې هغه به د قیامت پورې مسلسل داسې خلق په بنی اسرائیل باندې مسلط کوي چې هغوی له با بدترین عذاب ورکوي یقینا ستارب په سزا ورکولو کې ډیر تیز دی او یقینا هغه معاف کوونکی دی او د رحم نه هم کار اغستونکی دی مونږ هغوی پزمکه کې ټوکړې ټوکړې کړل او په ډیرو قومونو کې مو تقسیم کړل څه خلق په هغوی کې نیکان وو او څه پکې د دینه مختلف وو او مونږ به هغوی په ښه او بدو حالاتو ازمیل چې شاید هغوی واپس شي بیا د مخکینو نسلونو نه ورستو داسې نه اهل خلق دا هغوی په ځای راغلل چې د الله د کتاب وارثان شول او بیا هم د دې معمولی دنیا فائدې راغونډوي او وای چې امید دې مونږ ته به معافي وکړي شي او که د دنیا دغه مال ورته بیا مخله راځي نو بیا یې په منډه اخلي آیا د دوی نه د کتاب وعده نه دا غستل شوی چې د الله په نوم باندې هغه خبره وایي چې هغه حق وي او دوی په خپل لوستل دي هغه څه چې په کتاب کې دي او د آخرت کور خو بهتر دی دا خلکو د پاره چې د الله نه یریږي آیا تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ کم خلک چې د کتاب پابندي کوي او منځ قائم ساتلې دي یقینا د داسې نیکانو خلکو اجر با مونږ نه ضایع کوو دوی ته هغه وخت هم یاد دی چې کله مونږ غر اوخزو او په دوی باندې مو داسې را خور کړو لکه چې هغه یو چترې وا او دوی دا ګمان کوو چې غر په دوی باندې را روان دی او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسئ او سوچ په دې کې لیکل دي هغه یاد ساتئ امید دې چې تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته وریاد کړه هغه وخت کله چې ستارب د بنی آدم د شاګانو نه داغوی نسلونه را اوخ کلیو او هغوی په خپل نفسونو باندې گواهان کړي وو او دا تاسو تری کړي وو چې آیا زستاسو رب نه يم هغوی اویل ضرور هم تو زمون رب یې مونږ په دې گواهی کوو دا مونږه د دې د پاره داسي وکړل چې چرته د قیامت په ورځ تاسو دا اونوای چې مونږه خود دې خبرې نه خبر نه وو یا دا اونوای چې شرک خو زمونږه پلار نیکو زمونږ نه مخکې شروع کړي وو او مونږه رستو دا غوي دا نسل نه پیدا شو نو ولی ته مونږه په هغه ګناه کرانی سي کوم چې غلط کارو خلکو کړی و ګورئ په دې طریقه مونږ نه خو واضحه پېښ کوو او د دې لپاره پېښ کوو چې دا خلک واپس راشي
او اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه سړي حال بیان کړه چې هغه ته مونږ د خپل آیاتونو علم ورکړې وو خو هغه د هغه د پابندۍ نه ځان اوويستو اخر دا چې شیطان ورپسې ولګېدو تر دې پوري چې هغه په گمراهانو کې شامل شو کچري مون پختلې نو هغه لبمو د هغه آیاتونو په ذریعہ لوړه مرتبه ورکړی و خو هغه زمکه طرف ته ټیک پاتې شو او د خپل نفس په خواهشاتو پسې روان شو نو حالي د سپي پشان شو چې کو تو په حمله وکړي نو همي جبا زوړندوي او کو ته پرېګ دې نو همي جبا زوړندوي همدغه مثال دی د هغه خلکو چې زموږه آیاتونه دروغ غني ته دوی ته دا قصه اوروا کې دې شي چې دوی صغور فکر وکړي ډېر خراب مثال دی د هغه خلکو چې زموږه آیاتونه دروغ وګڼل او هغه پخپل ځان ظلم کوي چاته چې الله هدایت وکړي بس هم هغه نیغلاره بیا مومي او څوک چې الله د خپل رهنمایي نه محروم کړي نو هغه ناکام او نامراد پاتې کیږي او دا حقیقت دی چې ډېر پیریان او انسانان داسې دي چې هغه مونږه د دوزخ لپاره پیدا کړی دي دا غوي سره زړه نشته خو هغه په سوچ نه کوي دا غوي سره سترګشته خو هغه په قتل نه کوي دا غوي سره وګونشته خو هغه په اوریدل نه کوي هغه د زناورو پشان دي بلکې دا غوي نه هم زیات بد دا هغه خلق دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي الله د خنومونو مستحق دی نو هغه ته په خنومونو سره आवाज کوي او هغه خلق پرېګ دی چې داغه په نمونه کې خودو کې د صحیحوالي نه ډډه کوي چې هغه کوي داغه بدلبا ضرور مومي زمون په مخلوق کې یو ډله داسې هم ده چې ټیک ټیک د حق مطابق لار خودنه کوي او د حق مطابق انصاف کوي پاتشو هغه خلق چې زمونږه آیاتونه دروغ غړلې دي نو هغه به مونږه درجه په درجه په داسې طریقه د تباہی طرف ته بوزو چې هغه به د ځان نهډو خبر نوي زه هغه له مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر سخت دی آیا د خلکو چرته سوچ ونکړو د دوی په ملګری باندې د لیونتوب هیڅ اثر نشته هغه یو خبردارون کې دی چې د بد انجام نه مخکې صفا صفا خبردارول کوي آیا د خلکو چرته د اسمان او د زمکه په تنظیم باندې غور ونکړو او د الله پیدا کړی شوی سسته هم په غړې د لسترګو ونکتل او آیا دوی دا سوچ هم اونکړو چې شاید د دوی د ژوند مهلت با د پوره کېدو وخت ته نږدې شوی وي بیا اخر د پیغمبر د دې خبردارۍ نه وروسته بل څه خبره داسې کې دي چې په هغه باندې دوی ایمان راوړي الله چې څوک بیلاری کړي نو بیا داغه د پاره نه غلاري تا راوستون کې هیڅوک نشتا او الله دا خلق په خپل سرکشي کې سرګردانه پرېږدي دا خلق ستانه تپوس کوي چې اخر د قیامت هغه وخت با کله راځي ورته وایا د دې علم زما د رب سره دی دا به هغه په خپل وخت باندې ظاهروي په اسمانونو او پزمکه کې با دغه وخت ډیر سخت وي هغه په تاسو باندې ناسا پرازي دا خلق د دې پاکلا ستانه په داسې طریقه تپوس کوي لکه چې ته داغه په لټون کې لګیاي ورته وایا د دې علم خو صرف الله ته دی لیکن ډیر خلق د دې حقیقت نه خبره دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه د خپل ځان د پاره د سو نفع نقصان اختیار نه لرم الله چې سغواړي هغه کیږي او کچري ما ته د غیب علم وې نو ما با د ځان د پاره ډېرې فائدې حاصل کړې وې او ما ته با هیڅ نقصان نه رسیدو زه خو صرف خبردارون کې او زیر ورکون کې يم دا خلکو د پاره چې زما خبره اومني هغه هم الله دی چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او هم داغه د جنس نه داغه جوړای جوړ کړه چې داغه سره سکون حاصل کړي بیا چې کله سړی په خزه باندې ورخور شو نو داغه یو سپک شان حمل شو چې د ځان سره به ګرځاو را ګرځاو بیا چې کله هغه درنه شو نو دوانو په شریکا د خپل رب الله نه دعا اوختله کتا مونږ لا یو خشان بچي راکړو نو مونږ به ستا شکر گزار یو
خو چې کله ورله الله صحیح سالم بچي ورکړو نو هغوی دوانو داغو په دې بخشش او مهرباني کې داغ سره نور څوک شریک کړل. الله ډېر اوچت او غوره دی د شرک د هغه خبرونه کمی چې دا خلق کوي. څنګه ناپوه دي دا خلق چې د الله سره هغه څوک شریک کوي چې هغوی یو سیز هم نشي پیدا کولای بلکې هغوی پیدا کړی کیږي او چې هغوی نه د دوی مدد کولی شي او نه په خپل د خپل ځان په مدد باندې قادر دي. که تاسو دوی له نیغې لارې ته دراتللو دعوت ورکړئ نو دوی په تاسو پسې نه درځي. که تاسو دوی ته आवाज وکړئ یا خاموش پاتې شئ په دوانو حالاتو کې به دوی ستاسو دپاره یو شان وي. تاسو چې د الله په ځای نور ته आवाज کوئ نو هغوی خو هم ستاسو په شان بندگان دي. دا هغوی نه دعا وغواړئ او وګورئ هغوی دې ستاسو د دعاګانو جواب درکړي که دا هغوی په باره کې ستاسو خیالات صحیح وي. آیا د هغوی خپېشته چې په هغې وګرځي؟ آیا د هغوی لاسونه شته چې په هغې نیول وکړي؟ آیا د هغوی سترګې شته چې په هغې وګوري؟ آیا د هغوی غوږونه شته چې په هغې واوري؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې راوغواړئ خپل شریکان بیا تاسو ټول زما خلاف تدبیرونه وکړئ او ما ته هډو مهلت مرا کوي. زما حامی او مددگار هغه الله دی چې دا کتابی نازل کړي دی او هغه د نیکانو خلکو حمایت او مرسته کوي. د دې برخلاف تاسو چې د الله په ځای نور څوک رابلئ هغوی نستاسو مدد کولی شي او نه پخپله د خپل ځان د مدد کولو قابل دي بلکې که تاسو هغوی لا نیغې لارې ته د راتللو دعوت ورکړئ نو هغوی ستاسو خبره اورېدی هم نشي. په ظاهره خو تاسو ته داسې ښکاري چې هغوی ستاسو طرف ته ګوري خو په حقیقت کې هغوی هیڅ هم نه ویني. اے نبی صلی الله علیه وسلم د نرمۍ او د معافۍ طریقه خپله کړه. د نیکۍ حکم کوه او د جاهلانو سره منخلا. کچری شیطان دی ولمسوي نو د الله نه پناه وغواړه. هغه هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهه دی. په حقیقت کې چې کم خلک پرهیزګار دي دا غوی دا حال وی چې کله د شیطان د اثر د وجینا هغه ته څه غلط خیال راشي نو فورن را بیدار شي او بیا ورته د کار صحیح طریقه صفا په نظر راځي. آتشو د دوی یعنی د شیطانانو رونه نو هغه خو دوی په غلطه لار راکاږي او د دې په بیلاری کولو کې هیڅ کم نه کوي. اے نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې ته د دې خلکو په مخ کې سنخه یعنی معجزه نه پیش کوي نو دوی وایي چې تا د ځان د پاره څه نخه ولی خوخه نکړه. دوی ته وایا زه خو صرف په هغه وحی پسې زم چې زما رب ماته را لېږلی ده. دا د بصیرت یعنی د پوهې رڼاګانې دي تا د رب د طرفنا او هدایت او رحمت دی. دا خلکو د پاره څوک چې دا قبول کړي. کله چې قرآن ستاسو په مخ کې لوستل کیږي نو په توجه سره اورئ او چپ اوسئ خای چې پتا سو باندې هم رحمت وشي. اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل رب سحر او ماخام یادوا پزړ کې پاجزای او پیر سرا او په جب باندې هم پرو आवाज سرا ته په هغه خلکو کې مکیګا چې هغه په غفلت کې پراته دي. آیت سجدہ بشکا کمی فرښتې چې ستاسو د رب په حضور کې مقرب دي هغه هیڅ کله د خپل لوی په غرور کې داغه د عبادت نه مخ نه اړوي او داغه تسبیح بیانوي او داغه په مخ کې ټټي اوسي.